سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د لوی مشر استعفاوې رد کړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او محمد معصوم ستانکزي نن سهار خپلې استعفاوې ولسمشر غني ته وړاندې کړې، خو د ولسمشر لوري منظورې نه شوې. د ښاغلي غني له هغوی څخه وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې ورته لازمې لارښوونې هم وکړي. له دې سره سم د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلي اتمر د ملي اجماع او یووالي د ساتنې د امنیت او سولې ټینګښت، سیاسي مدیریت او ټاکنیزې چارې، ښه حکومتولي او د سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو په اړه د دولت له مشرتابه غړو سره جدي اختلافونه د خپلې استعفاوې لاملونه په ګوته کړي دي. له دې سره سم ولسمشر غني د نوموړي استعفا منلې او ورسره جوخت په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه غوره کړی دی. په ورته وخت کې حمدالله محب په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي چې دغه ستر مسؤلیت په داسې پیچلي حالت کې پر غاړه اخیستی چې افغان ولس د ترهګرۍ او ناامنۍ له ګواښ سره مخ دی او زیاته کړې ده چې د هیوادوالو امنیت ټینګښت ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غني تېر ماښام د سیاسي ګوندونو له اساسو سره په کتنه کې د ټاکنو په اړه د هغوی پر وړاندیزونو او طرحو بحث او خبرې وکړې. په دې ناستې کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د ټاکنو د ترسره کېدو ټاکلي نیټې او مهالویش ته په پام د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. ټاکلې شوې د ولسي جرګې راتلونکې ټاکنې د تلې پر 28مې ترسره شي. 4 کسان په بادغیس کې پر یوې میرمنې د ډلهییز جنسي تیري په تور ونیول شول. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغو کسانو د اختر په ورځو کې د قادس ولسوالۍ په مسافرکشته سیمه کې پر یوې 20 کلنې ښځې چې فاطمه نومیده د پلار او 4 کلنې لور په مخ کې تیری کړی دی. دغه میرمن او کورنۍ له دولت څخه غواړي څو نیول شوي کسان په اشد مجازات محکوم کړي، ګنې پرته له دې به خپل ژوند ته د پای ټکی کیږدي. د هرات پولیس د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي له دغو کسانو دوی غوښتل څه باندې 170 کپسوله هیروین چې په خپل معدو کې یې ځای پر ځای کړي وو په یو پرواز کې هند ته ولیږدوي، خو تر هغې مخکې 13 ورځې د پولیسو لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا تر دغې پیښې وروسته د دغو هیروینو خاوند د هرات د هوایي ډګر د موټر په تمځای کې نیول شوی دی. او د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ غړی جان مکین د 81 کالو په عمر ومړ. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې نوموړی له پروسه کال راهیسې د مغزو د سرطان په ناروغۍ اخته و او تېر مازدیګر یې ساه ورکړې ده. نوموړی 2 ځلې د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم درېدلی و، خو بریالی شوی نه و او شاوخوا 10 کاله په کانګرس کې د اریزونا د خلکو استازی و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.